په خوست ولایت کې د KPF تازه میړانه او اتلولي. هغه متل دی وایي زور غونډۍ هم هواروي. په خوست ولایت کې هم زور عجب کار کړی دی. ویل کېږي چې تېره ورځ په خوست ولایت کې د کمپاین په نوم ځواکونو د صبریو ولسوالۍ ته په لاره روان وو چې د راپور له مخې لاره کې د ښخ شوو ماینونو سره مخ شوي. دوی د نږدې کلي خلک راویستلي دي او پوښتنې یې ترې کړې چې دا ماینونه چا او نور یې چیرې ښخ کړي دي، مګر کلیوالو ورته ځواب نه ورکوه او یوازې یې ویل چې موږ ترې نه یو خبر. هغوی اخر ټول کلی راوویسته او په همدې ښخ شوو ماینونو یې ورسم کړل. وایي کله چې کلیوال د ماینونو ساحې ته ورسېدل نو اقرار یې وکړ چې موږ ټولو ته معلوم دی چې ماینونه چیرې ښخ دي او یو یې ژر راوویسته. بلخوا ولسمشر غني وایي د جګړې او وینې بهېدنې مسؤلان طالبان دي. ولسمشر غني وایي چې هېڅکله به کومې معاملې ته تسلیم نشي. نوموړي پرون له والیانو سره په یو آنلاین کنفرانس کې ویلي چې چېرته طالبان فکر کوي چې دوی به ورته تسلیم شي نو په 100 کاله کې به هم دې ارمان ته ونه رسیږي. نوموړي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په اشارې ویلي چې د وینې بهېدنې او ویجاړیو په پړه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړ په غاړه ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.